دفاع له ارزښتونو سرحداتونه کوو، چمتو یو چمتو چمتو یو چمتو. موقف د امارت دسې له هر پړاو بلند چې زړونه سي له زړو سره پیوست پلی پیوند. حاکم مل وحدت د تمدن پیل دی د ژوند. موقف د امارت دسې له هر پړاو بلند چې زړونه سي له زړو سره پیوست پلی پیوند. حاکم مل وحدت د تمدن پیل دی د ژوند. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو ستړي ماشئ، وخت مو په خیر. تمه د ښه به وی او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. د خپلواکۍ او امنیت خپرونو د دې اونۍ خپرونه مو د 203 منصوري قلي اردو تطبیقات او فراغت مراسمو ته ځانګړې کړې. د خپرونې ملاړ کې به د ځواکونو بدني وړتیا، مسلکي مهارتونه، له خاورې او ولس سره د دوی تعهد او دغه راز ځینې نظامي نمایشات هم مشاهده کړئ. هیله ده د ملي سکرین تر وروستیو را سره تعقیب کړئ. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم درومي دستورو پلار روان نیوالی تیارے یہ ہمیش لگریوان. دا وطن کور دزمرو دفاع تا دیواړه ولاړ دی تیار. وړاندې چوړي د هر خطر په مینه ځانونه رښتیا. تان دی وي تان زنده‌باد سرتېري د خاورې ځوانان. دا زلمي میړني ویاړ د تاریخ ساتي دل ای وطن ستا استقلال. زی په شور زی په جوش لکه څپې د ولس مستي شوې بیا ولولې. هېواد د ګلان به دې وي پر لمن تر څو چې بچیان د خدمات ته وي ژمن. تل دې وي واړه آباد ستا رغېدو ته چې څوک لاس پکار. ماتې دې پښې شي د غلیم چې دلته اورونه راوړي. قام دې تیار په نام دې قربان دی مدام. ستا په غرو سردرو هغه رپان حسک بوي تل مدام دا سپین نشان. یادوي محمودي ستا حماسه په جهاد د هېواد ګرانه آباد. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. په پورا ډاډ پورا قوت په حرکت یو ډېر دقت پورا پیمان ته دا امت. یو مو امیر یو مو نظام یو مو مسیر یو مو قیام په یو وحدت کوو خدمت. موږ یو عسکر د امارات د امارات. زمونږ وطن زمونږ گتن دمو مسکن دمو مدفن مشهوره په کفر شکندو غیرتونو د میهن غواړو آباد غواړو یې ښه دغه ټاټوبې د هېواد آبادوي په محنت. موږ یو عسکر د امارات
کو ساتنه د ملت په پورا ډاډ پورا قوت په حرکت یو ډېر دقت پورا پیمان ته د امت یو مو امیر یو مو نظام یو مو مسیر یو مو قیام په یو وحدت کو خدمت مونږ یو عسکر د امارات مونږ یو عسکر د امارات دغسې کار دی اوس په کار چې ټوله دښتې شي ګلزار نه لرو نور وخت حصار واکمن یو لاس په کار د دغې خاورې آبادي د دغې خاورې ترقي دا مو د هر فرد مسؤلیت موږ یو عسکر د امارات موږ یو عسکر د امارات کو ساتنه د ملت په پورا ډاډ پورا قوت په حرکت یو ډېر دقت پورا پیمان ته د امت یو مو امیر یو مو نظام یو مو مسیر یو مو قیام په یو وحدت کو خدمت مونږ یو عسکر د امارات مونږ یو عسکر د امارات کړی معظم او تکل چې هیواد جوړ کړو لکه ګل په شعارونه په عمل ورکو جرړې د یرغال شپک لک هوټ پکلک مورال کړو به د ټولې نړۍ سیال پکلک مټو د همت مونږ یو عسکر د امارات مونږ یو عسکر د امارات کو ساتنه د ملت په پورا ډاډ پورا قوت په حرکت یو ډېر دقت پورا پیمان ته د امت یو مو امیر یو مو نظام یو مو مسیر یو مو قیام په یو وحدت کو خدمت مونږ یو عسکر د امارات مونږ یو عسکر د امارات خوارای بکا ګتل مدام پر خیرازی د دین نظام په اتحاد په یو اقدام خنسا کو منحوس دیام رحمان اشنا حرکت پکار وخت نه دی د غفلت پکار د امن امنیت پکار د امن امنیت درسنا د غزات معسكر د جهاد اعداد الاعداد تدريب د تربيت قش زلمي د استشهاد اعداد الاعداد درسنا د غزات معسكر د جهاد اعداد الاعداد تدريب د تربيت قش زلمي د استشهاد اعداد الاعداد سلام ازدك ولدي رسا مشتل دي دسترګو په ولدي سلام ازدك ولدي رسا مشتل دي دسترګو په ولدي پی اوري رحمتنا او د پاک الله امداد اعداد الاعداد اسلامی اردو با شهامت با اطاعت با احساس سرتیرو غازیان مجاهدینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خپل با اطاعت مشرانو لخوا په یو امر مامور شوی هغه دا چې د خپل مرکز څخه 60 کیلومتره وړاندې یوه محاربوي ګزمه سرته رسول دي د یادو کوردینات څخه معلومیږي چې زموږ او تاسو ګزمه په داسې یوه ساحه کې ترسره کیږي چې هغلته نه شنه ونې او نه شنه بوټي موجود دي مجاهدین باید خپلو تکتیکي حرکاتو ته ډېر متوجه وي او له کشفي راپورونو لخوا معلومیږي چې څو ساعته وړاندې په یاده ساحه کې دښمن هم لیدل شوی دی موږ تاسو باید خپل حرکاتو ته متوجه وو او کله چې موږ تاسو د عملیاتو په لور حرکت کوو مجاهدین باید ډېر د الله تعالی ذکر وکړه ترڅو زموږ تاسو په سخت حالت کې الله جل جلاله رښتونه نصرت وکړه کله چې موږ تاسو د مخابرې له لارې کوم ځای ته حرکت کوو دښمن باید موږ تاسو په حرکت باندې پوه نه شي کله چې د درې طرف نه په موږ تاسو حمله وشي مجاهدین به ټول لومړی او دوهمه ډلګۍ به متوجه کیږي
تر څو موږ ته د دښمن ځای او انداخت معلوم شي چې دښمن له کوم ځای څخه انداخت کوي. کله چې موږ تاسو د دښمن ځای او انداخت معلوم کا او د دښمن تعداد مو معلوم کا، دوهمه ډلګۍ به دښمن ته اور لاندې ونیسي، لومړی ډلګۍ به خپل پوزیشن تغییر کا. حي على الجهاد حي على الجهاد دغه شوشتل زده کول کړي تیار دي تیار دي الله اکبر الله اکبر دغه شوشتل اکبر کول کړي صف صف راغونشه وی زلمی د غزا دفاع د اسلام کړي د سر په سودا کړي د سر په سودا صف صف راغونشه وی زلمی د غزا دفاع د اسلام کړي د سر په سودا بنيان مرصوص دي قوي شازمي والطاغوت برگزار دي الله أكبر الله أكبر بنيان مرصوص دي قوي شازمي والطاغوت برگزار دي الله أكبر دغه شوشتل زده کول کړي تیار دي تیار دي الله اکبر جنگي روزنتون دي د ځان ازمل پلور ابتکار دي الله اکبر الله اکبر رښتینی وښړي ولر په غیرت دي زیور د لښکر تم په سپین سرفانیت دي رښتینی وښړي ولر په غیرت دي زیور د لښکر تم په سپین سرفانیت دي تم په سپین سرفانیت خپل نوی ژوندون او راتلونکو نسلو ته ښوونکي د لار دی الله اکبر خپل نوی ژوندون او راتلونکو نسلو ته ښوونکي د لار دی الله اکبر دغه شوشتل زده کول تیار دي تیار دي الله اکبر جنگي روزنتون دي د ځان ازمل پلور ابتکار دي الله اکبر الله اکبر ضمیر او وجدان حریت آزادی دا تلهوت او ژمنتیاي د دین سرلوړي دا ضمیر او وجدان حریت آزادی دا تلهوت او ژمنتیاي د دین سرلوړي دا وطن دویستا د ملي ارزښتو پرګنو وفادار دي الله اکبر وطن دویستا د ملي ارزښتو پرګنو وفادار دي الله اکبر دغه شوشتل د خپلواکۍ او امنیت خپرونې پتمنو لیدونکو منندوی مو یو چې د خپرونې تر وروستیو راسره پاتې شوئ تر بیا او بلې خپرونې چې زه محمد عمر روان ستاسو درانه حضور ته راستنیږم تاسو په رب لا یزال سپارم لوی علام مل هر چیرته چې وئ ښه آباد او بریالي واوسئ